د کونړ ولایت طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د تېرې شپې د سختو اورښتونو له امله د اسمار ولسوالۍ اړوند خانانو کڅ، ډمبرو، کوټ او بیلي سیمو سربیره د دانګام ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې د 2 ماشومانو ژوند اخیستی او د استوګنې کورونو ترڅنګ لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې، فرعي لارې او سربندونه په بشپړ ډول تخریب او زیانمن شوي دي. دوی ته دا ډاډ ورکوو چې موږ د حوادثو ریاست د تاسې په خدمت کې همیشه نو هره پیښه چې کېږي دا خو الهي پیښې دي، طبیعي پیښې دي، مخنیوی نه کېږي، خو چې کوم له موږ سره لازم امکانات انشاءالله هغه له دوی سره شریکوو او د خدمت ته آماده یو. د خلکو ته مختلف نقصانات رسېدلي، باغونه خراب شوي دي، کورونه تخریب شوي دي، د کور سامان، د مالونو خوراکي توکي، د انسانانو خوراکي توکي، ظرف او فرش او څومره څه چې دي دا تقریبا ټولې ضایع شوي دي. نو آینده دپاره موږ د خپل مشرانو غوښتنه هم دا ده چې بنیادي شکل سره دې لپاره یا استنادي دیوال جوړ شي او یا بل داسې یو طریقه جوړ شي چې آینده دپاره بیا د سیلاب مخنیوی وشي، چې دا خلک آینده د دې مصیبت نه په امن کې شي. د تېرې شپې د سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ وایي حکومت او مرستندویه ادارو ته پکار دي چې د سرپناه د بیا برابرېدو ترڅنګ ورسره په نورو اړینو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. خو دا تېره شپه چې کوم قهري بارانونه او ګلۍ په دې علاقه وشوله نو زیانونه ډېر زیات اړولي دي او بل دا کم خوړ چې موږ پکې ولاړ یو تاسې ګورئ دا په دې کلي باندې ډېر زیات د بره دی، دا کلی د لاندې دی. موسسات یې د امارت مشرانې زموږ سره د دې خوړ په مهارولو کې پوره همکاري وکړي او چې ویې نه کړي دا غونډ کله د منځه تلو واله دی. دا زیانونه تاسو په خپله یې مطلب کورونو ته اوبه ننوتې دي، هغه خپل مطلب رزق د چا چینی او وړه هغه هم په وارونو بار ته رایستي دي او یو څه کورونه زیانمن شوي ولیدلي. زراعتي ځمکې هم تاسو به وینئ ټولې په د منځه تللي دي. زراعتي باغونه، ځمکې د ناونو جوار هر شي ختم کړي دي. خوړه چې اوس په استنادي دیوال ونشي او دا عاجل اقدام پې ونشي، دا خلک او دا کرنیز ځمکې دا ټولې د منځه تګ د خوړ د پاسه د ځمکې او کلي ته لاندې شوی دی. د یادونې ده چې هر کال د موسمي اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ په یو شمېر غرنیو سیمو کې خلکو ته د سر زیان ترڅنګ ګڼ مالي زیانونه اړول کېږي چې د مسؤلو ادارو له لوري ورسره پر وخت بیړنۍ مرستې ترسره کېږي.